زده کوونکو سلام، خپل نوي درس ته ښه راغلاست. تاسو مضمون دی دوم صنف ریاضي. د درس موضوع ده د پوښتنو حل او د هم علامې تام عددونو د جمع عملیه. په کومه پاڼه یا کومه صفحه کې دي دا درسونه؟ په شپږ اویاومه او اووه اویاومه صفحه کې دي. تاسو ښوونکي د سپوږمۍ وردګ. لومړی به راشو د پوښتنو حل ته. تاسو مخکینی درس حتما په یاد دی. تام عددونه و. تام عددونه د طبیعي عددونو سره څه توپیر درلود. د اعدادو په محور هم ولیدل چې تام عددونه په څه رقم هلته لیکل کیږي او مسیرونه یې څه رقم و، مثبت مسیر کوم طرف ته و، منفي مسیر. او دا مو زده کړل چې کیڼ لاس ته همیشه کوچني عدد وي او ښي لاس ته لوی عددونه وي. نو دلته تاسو نه پوښتنه کړې. په لومړۍ پوښتنه کې ویلي چې لاندې تام عددونه په داسې ډول له کیڼې څخه ښۍ خواته ترتیب کړئ چې کوچنی عدد کیڼې خواته وي. یعنې د کیڼې خوا نه موږ ترتیبي وو، ښي لاس ته ځو او منفي 15، مثبت 6، منفي 8، منفي 3 او مثبت 12 ځایونه یې پیدا کیو. دلته یې ګډ وډ درته لیکلي. تاسو په ترتیب ولیکئ چې د کیڼې خوا د کوچني عدد نه پیل وکړئ او لوی عدد ته ورسیږئ. دویمه پوښتنه یې ده چې د منفي 6 او د منفي 9 په عددونو کې کوم یو لوی دی؟ او په منفي 9 دا دویم جز دی. منفي 9 او 0 کې کوم یو عدد کوچنی دی؟ دا بله پوښتنه ده. دریمه پوښتنه ده د لاندې عددونو مطلقه قیمت پیدا کړئ. ما درته مطلقه قیمت هم تیره ورځ درته تعریف کړ او در زده مې کړ چې څه ته وایي. نو دلته به زه دغه جزء او دغه دریم جز درته کار کړم. دغه درې جزء نور یې تاسو په خپله حل کړئ چې تمرین مو شي او ښه مو زده شي. څلورمه پوښتنه هم تاسو ته پرېږدم. یو محور رسم کړئ او د منفي 5، مثبت 2 او منفي 3 عددونه په محور کې وټاکئ. او پس دغه د هر یو جمعي معکوس یا متضاد هم پر محور باندې وښایاست. یعنی تاسو معکوس یا د جمع معکوس یا متضاد د منفي 5 پیژنئ چې څو دی. ما تاسو ته تعریف کړی و، درته ښودلی مې و چې مثبت 5 دی، د مثبت 2 څو دی، منفي 2 دی او د منفي 3 څو دی، مثبت دی. هغه متضاد جمعي معکوس متضاد عددونه یې پیدا کوئ او د محور په سر یې هلته یې نشاني کوئ. نو اوس به راشو په کتابچه کې به دا سوالونه لومړی حل کو، بیا به خپل نوي درس ته هم ولاړ شو. ښه، تاسو لومړی پوښتنه څه وایي؟ تاسو لومړی پوښتنه دا وه چې د منفي 15، مثبت 6، منفي 8، منفي 3، مثبت 12 عددونه ترتیب کړئ. څه رقم یې ترتیب کړئ چې کیڼې خوا ته هغه کوچنی عدد راشي او ښي لاس ته عددونه پسې غټ شي. لومړی به موږ د اعدادو په محور دغه عددونه پیدا کړو چې چیرې دي. دلته خو مبدا د 0 دی. منفي 15 به پیدا کړو. منفي 15 خو کیڼې خوا ته دی. 1، 2، 3، 4، 5. دلته د منفي 15 عدد دی. بلم دی مثبت 6. مثبت 6 ښي خوا ته ځو. دلته تاسو پوهیږئ چې مثبت 1 دی او دې خوا ته کیڼې خوا ته منفي 1 دی. نو شپږ اوس پیدا کړو. 1، 2، 3، 4، 5، 6. مثبت 6 هم دلته دی. پس دغه منفي 8 دی. منفي 8 به کیڼې خوا ته منفي اعدادی پیدا بکړو. دلته منفي 15 دی. پس د دې رسي منفي 6، منفي 9، منفي 8. دلته هم د منفي 8 عدد دی. پس د منفي 8 منفي 3 دی. منفي 3، منفي 1، منفي 2، منفي 3. منفي 3 هم چیرې دی؟ دلته دی. او پس دغه مثبت 12. شپږ دلته هم تعیین کړي. 6، 9، 8، 9، 10، 11، 12. دغه آخرینه نقطه کتابچه وړه ده نه ځایي. دغه به دلته ولیکو چې کومه ده؟ 12. ښه، اوس نو ډېر درته اسانه شو. د محور نه
ګټه واخیسته، د تاسو لومړۍ ورځې دي، انشاءالله پس د دې بدون د محور نه تاسو عاجل ځواب ورکوئ چې کوم عدد تاسو لوی دی، کوم عدد کوچنی دی. نو د کیڼې خوا به پیل وکړو چې هغه لومړی کوچنی عدد هم څو دی، ترتیب وکړو -8 دی. پس دغې کوم عدد راغلی -15. پس دغې کوم عدد راغلی -3. پس دغې کوم عدد راغلی -6. او پس دغې آخرین هغه غټ عدد د موږ تاسو څو دی، -12 دی. اوس داسې هم لیکلی شئ چې -8 کوچنی دی د -5 نه، -5 کوچنی دی د -3 نه، -3 کوچنی دی د -6 نه. دا ښي لاسته دی، دا کیڼه خواته دی، دا ښي لاسته دی، دا کیڼه خواته دی. او واضح خبر ده چې -6 کوچنی دی د -12 نه. انشاءالله چې ښه زده شوی وي دا سوال هم حل شو. اوس به راشو دویمه پوښتنې ته. دویمه پوښتنه کې تاسو ته ویلي چې کوم عدد لوی دی، -6 که -9. دلته به د اعداد په محور پیدا کړو. -6 چیرته دی؟ دلته -15 دی، په -15 پسې څو دی؟ دې خواته به ولیکم چې تاسو ښه ورته ځیر شئ. -6 او -9 چیرته دی؟ -9 دی، پس د منفیاتو نه راځي. -9 دلته دی. ښي لاسته کوم عدد دی؟ -6 ښي لاسته دی. نو -6 لوی دی د -9 نه. دا به ولیکو -6 لوی دی د -9 نه. بل جزیه دی کوم عدد کوچنی دی؟ 0 که -9. که 0 هم دلته دی. او بل عدد هم څو دی؟ -9. ما دلته چې -6 شول، دلته -9 دی. کیڼه لاسته ته کوم یو عدد دی؟ -9 د 0 کیڼه لاسته یا چپ لاسته دی، او 0 ښي لاسته دی. نو کوم یو کوچنی دی؟ -9 کوچنی دی. -9 کوچنی دی د 0 نه. دا هم شو د دویم سوال حل. اوس به راشو درېیمې پوښتنې ته. درېیمې پوښتنې حل دپاره د دې عددونو مطلقه قیمت پیدا کړئ. ما در وښودل چې څو جزه و، خو ما 2 جزه درته چې څو سواله لري ومې ټاکل چې درته حل یې کړم. ما تاسو ته په لومړي درس کې د تام عددونو ویلي وو چې مطلقه قیمت د یوې عدد هغه خپل خالص واټن دی بدون د علامې په نظر کې نیولو. که تاسو مثلا د دې ځای ته شپږو پورې راشئ، دلته هم 1 2 3 4 5 شپږ واحده دي. او که دې خواته هم راشئ، مسیر ته تغییر ورکړئ، دې خواته -6 ته هم که راشئ 1 2 3 4 5 شپږ واحده دې خواته راځئ. د دې ځای شروع کې وبخښئ 1 2 3 4 5 شپږ. یعنی هدف د مطلقه قیمت نه هغه خالص واټن دی، نه علامه، نه مسیر. نو په دې خاطر د منفي اعدادو او د مثبتو اعدادو د ټولو مطلقه قیمت څو دی؟ هغه مثبت عدد دی. مثبت عدد دی. او موږ تاسو 0 لرو، 0 مطلقه قیمت نه لري. یوازې منفي اعداد او مثبت اعداد مطلقه قیمتونه څه دي؟ هغه خپل مثبت اعداد. مطلقه قیمت موږ په څه رقم لیکو؟ موږ په موازی خطونو کې دلته به ولیکو چې -او مطلقه قیمت مساوي دی په مثبت او. هغه واټن دی، خالص واټن دی. نو په مثبت یې تبدیلی و، مثبت او. د -12 مطلقه قیمت مساوي دی په مثبت 12. او د -200
مطلقه قیمت هم څو دی؟ مثبت 200. ښه، اوس به راشو د بل جز ته یې د منفي دریو. د منفي دریو مطلقه قیمت مساوي په څو دی؟ آفرین، پوه شوئ، مثبت 3. د لسو چې هیڅ علامه په نظر کې نه ده نیولې، هغه عدد چې علامه نه لري حتما مثبت عدد دی. مطلقه قیمت مثبت 10 دی او د مثبت 200 مطلقه قیمت هم مثبت 200 دی. نو تاسو پوه شوئ چې ګورئ منفي 200 مطلقه قیمت مثبت 200 دی او د مثبت 200 هم د منفي هم د مثبت یو شان دی، یعنی واټن یو واټن دی. په دې خاطر د ټولو اعدادو مطلقه قیمتونه څه شی دي؟ مثبت دي. ته داسې یادښت لیکلی شو چې د ټولو تامو عددونو مطلقه قیمت بې له صفر نه مثبت اعداد دي. ښه، اوس به راشو خپل نوي درس ته چې د هم علامو تامو عددونو د جمع عملیه ده. مثالونه به کار کړو. زه به درته یو مثبت مثال کار کړم د هم علامه مثبت عددونو جمع، یو به منفي درته کار کړم. په طبیعي اعدادو کې که تاسو درلودلی چې مثلا موږ تاسو 15 جمع 3 کم 15 د 3 سره جمعولی راستم تاسو ویلی شوی چې 15 او 3 څو کی؟ 8 کی. مګر که تاسو په تامو عددونو کې چې یوه علامه ولري یو مسیر ته ولاړ شئ دغه عددونه جمع کړئ، داسې نشي لیکلی، څه چې هر عدد ځان ته علامه لري. په جمعولو کې باید علامه ولیکئ، یعنی تاسو باید ولیکئ چې مثبت 15 جمع کیو د څو سره؟ د مثبت 3 سره، او پیدا کیو چې مساوي په څو کی. اوس به زه لومړی دغه عملیه تاسو ته د اعدادو په خط وښیم. مثلا یو نفر دی، یو سړی دی، د مبدا نه چې 0 دی حرکت کړي او 15 واحده حرکت کړي مخ ته ځي. کومه برخې ته رسي؟ دغه مثبت 15 ته رسیږي. د مبدا نه تر 15 پورې مثبت 15. پس دغې ډلې ویلي دي چې جمع مثبت 3 واحده نور مخ ته ځي. پس د 15 نه 3 واحده نور حسابي 1 2 3 چیرته رسي؟ دغه نقطې ته رسیږي. دا یې مثبت 3. ښه، اوس که موږ دغه دواړه جمع کړو یو یې کړو څو ته رسیږو؟ د مبدا نه 8 ته رسیږو، مثبت 8 ته. یعنی دغه فاصله دغه شخص په پښو یا په موټر کې هر رقم چې ده طی کړي یا په تیر شوی چې مثبت څو شول؟ مثبت 8 شول. د موږ تاسو د سوال ځواب څو شو؟ مثبت 8. وګورئ توپیر یې په طبیعي اعدادو کې او په تامو اعدادو کې جمع په دغه رقم ترسره کیږي. اوس که موږ تاسو منفي اعداد ولیدو او د جمع عملیه ترسره کړو. مثلا یو څوک د 0 نه کیڼې خواته ځي. فکر وکړئ چې اول منفي 9 واحده ځي، بیا ورسره جمع 3 واحده نورم ځي. د دې ځواب څو شي؟ راشئ چې دلته یې په رسم کې وښیو. یو نفر حرکت کړي د مبدا نه ته کومه ځای ځي؟ ته منفي 9. اول به دا نشاني کړو، دغه فاصله منفي 9 ده. پس دغې نه منفي 3 واحده نورم مخ ته ځي. د 9 نه حرکت کړي 1 2 3 چیرې رسیږي؟ دغه منفي 10 ته رسیږي.
دا فاصله څو ده؟ منفي 3 ده. نو اوس که موږ تاسو دا دواړه فاصلې یو کړو سره جمع یې کړو ځواب څو دی؟ دغه فاصله څو ده؟ منفي 10 ده. یې موږ تاسو ځواب څو شو؟ منفي 10. په نتیجه اخلو چې هر کله په تام عددونو کې هم علامه اعداد یو د بل سره جمع شي نتیجه یې همه مشترک علامه د عدد په مخ کې عددونه جمعي او مشترک علامه یې په مخ کې لیکو مثبت. دلته دواړه منفي جمع شوي مشترک علامه یې منفي ده د اعدادو او عددونه هم جمع کړي او 3 څو کې 10 کې. د دې لپاره چې تاسو هیڅ وخت د یاد ونه وځي تاسو په دې پوه شئ چې دلته دغه قوس د ضرب حیثیت لري. دا قوس د دغه علامې سره د ضرب حیثیت لري یعنی مثبت سره مثبت منفي سره دلته ضرب شوی ده هم په یاد ولرئ او دغه یادښت سره فکر کې په ذهن کې وساتئ. مثبت علامه ولیرو ضرب یې کړو د مثبت علامې سره لکه مخکې چې تاسو مثال ولیده نتیجه یې مثبت ده. حتما که دواړه منفي هم ولیرو منفي ضرب منفي بیا هم دا مخکې وبخښئ که منفي او منفي ضرب کړئ نتیجه یې مثبت راځي او که مثبت او منفي ضرب کړئ نتیجه یې منفي راځي. که منفي او مثبت بیا هم ضرب کړئ نتیجه یې څه شی راځي؟ مختلف علامه د منفي. یعنی په دو نتیجه رسیږو چې دوی هم علامه که ضرب شي مثبت او مثبت منفي او منفي مثبت او منفي او مثبت بیا هم منفي. دلته تاسو په سوال کې ولیدل تاسو په دغه مثال کې ولیدل چې دلته منفي او په خپل دا مثبت چې په منځ کې راغلی دغه د ضرب حیثیت لري مثبت منفي سره چې ضرب شوی څه شی ته جوړ شوی؟ منفي ته جوړه شوی. یعنی موږ دا رقم لیکلی شو چې داسې هم لیکلی شو چې منفي او په خپل مثبت منفي سره ضرب شوی ما مخکې درته په یادښت کې ووی منفي شوی مختلف العلامه دی منفي شوی منفي 3. اوس اعداد جمعي وو او 3 څو کې 10 مشترک علامه مخکې نیست. مشترک علامه څو ده؟ کومه ده؟ مشترک علامه منفي. مثلا څو مثال از تاسو سره د جمع کار کوم د هم علامه او د مختلف علامه. مثلا موږ تاسو ولیرو مثبت 2 جمع مثبت 15 مثبت 2 چې د قوس نه وباسئ په خپل مثبت 2 دلته دغه قوس د ضرب حیثیت لري مثبت د مثبت سره د ما تاسو ته وایي چې مثبت سره علامه چې ضرب شي مثبت کې مثبت 15 په خپل مساوي په 15 او 2 جبیو کې اوه د دې دواړو مشترک علامات شي ده مثبت ته مخ نیسي. او که منفي وي مثلا موږ ولیرو منفي 3 جمع منفي 4 مساوي منفي 3 د قوس نه په خپله وباسو. دلته دغه قوس د ضرب حیثیت لري مثبت او منفي چې ضرب شي مختلف علامه چې ضرب شي ما درته تاسو ته ویلي وو چې منفي کې نتیجه منفي 4 مساوي په 4 او 3 چې جمع کړئ څو کې اوه کې او د دوی مشترک علامت شی ده منفي ده. نو دغه موضوع هم تاسو په خپل فکر کې ولرئ. د تاسو نننی درس هم دومره و. خدای دې وکړي چې ښه زده شوي وي پوه شوي وئ او د خپلو ملګرو او همصنفانو سره درسونه شریکوئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. خدای مل شه ښه ورځ ولرئ.